د کندوز اول سم پولیسو هغه دوه تنه قاتلین نیولي چې څه موده وړاندې د شیر محمد په نوم یو کس د چړو په وسیله وژلی و او وروسته یې له سیمې تیښته کړې وه. د اول سم امنیتي مسؤلین د سیمې ځایي اوسیدونکو ته د سر او مال خوندیتوب ډاډ ورکوي او په وینا یې هیڅ چاته به د منځته راغلي امنیت او عامه نظم ګډوډولو اجازه ورنه کړي. دغه دوه دانې قاتلینه زموږ د کشف لاندې وو. تېره ورځ د یو کشفي راپور په اساس باندې دغه دوه دانې قاتلین د سمت اول ماموریت بیداره پولیسو ونیول. نیول شوي مظنونین به بعد له ابتدایي تحقیقاتو نه عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. موږ د کندوز ولایت اړوند سمت اول ماموریت ولس ته دا اطمینان ورکوو چې زموږ پرسونل به 24 ساعته ستاسو په خدمت کې وي. هیڅ اخلالګر به موږ پرې نه ږدو چې په ساحه کې ناامني راولي او د ساحې امنیت اخلال کړي. له بلې خوا نیول شوي کسان د خپل هویت او جرمونو په تړاو رسنیو ته داسې وایي: اسم حکمت الله از ولایت کندوز به اتهام قتل مرا گرفت. اسم حبیب الله از ولایت کندوز به اتهام قتل مرا گرفتن. د کندوز په زړه کې د امنیتي پولیسو له لوري دا کسان په داسې حال کې نیول کېږي چې د روانې میاشتې په لړ کې پولیسو مرکز کندوز او ولسوالیو کې لسګونه تنه د بېلابېلو جرمونو په تور نیولي او د قانون منګولو ته یې سپارلي وو.